اللہ پاک فرمائی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کی یعنی شکر باسی نعمتی اللتی داغ نعمتون زمان انعمت علیکم چما کڑی دی پتا سو باندی چما داغی انعام و احسان کرے پتا سو باندی وانی فضلتکم بشک ما تاسو لفضیلت در کرے علی العالمین وطول مخلوقات و دخل زمانی باندی واتقوا یوما ویریگی داغی ورزنا ای عذاب یومن دا عذاب داغ ورزنا لا تجزی نفس چنه بشی لري کوله یو نفس غیر مجرم عن نفس د نفس مجرم څخه شیئا عذاب ولا يقبل منها عدل نبشي قبل ولد د نفس مجرم څخه عدل څه جرمانه او فدیه ولا تنفعها شفاعه نفع بنشر سوله د نفس مجرم تا شفاعت دچا سفارش ولا هم ينصرون بدوی سره مدد کی دی شي د دوړو ایتونو وضاحت مخکې تیر شوی دی اللہ پاک فرمائی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ دیکھ عظمت شان دی ابراہیم علیہ السلام بیانی یاد کا آغا وقت چی امتحانوں کو ابراہیم علیہ السلام مانے رب پل بکلمات دی یسو خبرو چی وضاحت بیروس تراشی انشاءاللہ فَأَتَمَّهُنَّ مانا فَأَدَّاهُنَّ تَامَّاتٍ ادا کری ابراہیم علیہ السلام ادا کری ابراہیم علیہ السلام دا خبری پا پورا طریقی بانے سرتے ورسولی قال ابراہیم علیہ السلام ارزق نہ قال اللہ پاک ورته فرمایل انی جاعلک للناس اماما بشک زګرزون کې تعالی را لپاره د خلقو اماما معنا اماما فی الدین پیشوا په دین قال ابراہیم علیہ السلام ارزق ومن ذریتی معنا دا وجعل من ذریتی ائمه تو ګرځوا زما د اولاد څخه هم امامان په دین کې قال الله پاک ورته فرمایل لا ینال عهد الظالمین نرسیږي وعدا د امامت ورکول زما ظالمانو ته معنا صاحب اولاد کې خو ظالمان هم راځي ګناګار هم راځي ګناګار کس پیغمبر نشم ګرځول پیغمبران معصوم الله پاک فرمایي وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وکي عظمت د ابراهيم عليه السلام اوس د بیت الله شریف یا تا وقت جعلنا البيت چې مونږ ګرځولې د بیت الله شریف مثابه زید ثواب د دې پنځه ترجمې دي ټولې پنځه تفسیری فوائد کې ان شاء الله به نوري ترجمه راځي مثابه زید ثواب للناس لپاره د خلکو وامنا او زید امن د عبارت کی تقدیر دي ومنا وقلنا الله پاک فرمایي دي منګه چې اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ونسي تاسو د مقام د ابراهيم عليه السلام سره زید منځ ونسي من مقام ابراهيم مصلى د مقام ابراهيم سره زید منځ اللہ پاک فرمائے وعہدنا الى ابراہیم من حکم کرو ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام ان ددی خبر طاہرہ چتا سدوال پاک ساتھی بیتی ازما کور للطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین د پاره د اعتکاف کوونکو یا د پاره د مقیمین حلتا والرکع السجود او د پاره د رکوع د سجدي کوونکو یا د مصلین د پاره د منځګزارو د پاره وإذ يأتي وقال إبراهيم شعرزك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب اجعل إذا پروردگار او ګرځوا هذا دغزي بلدا آمنا خار د امن والا ورزق اهله من الثمرات يلا ورنسبك وسيدن كل دي زياده من الثمرات قسمه ميوي من آمن دا بدل دے اهله نو بدل په ترجمه کې یعنی راځي وای لګو ورزق اهله یا الله تو ورنصیب کا وسیدون کو دې زیاته من یعنی هغه چاته آمن منهم چې ایمان لري د دوی نه بالله والیوم الاخر په الله پاک او پرز مستری باندې قال الله پاک فرمایل ومن کفر چا کفر کو ستا اولاد کی فومتو قليلا فذب سامان د فیدی ورک مغه تلک وندي ثم اطروه الى عذاب النار به بزر بوزم دلارا عذاب دورتا ان کشف کم دلارا عذاب دور وبئس المصير وبد زید ورتو دغور الله پاک فرمایي و اذ یاد کیا وقت يرفع ابراهيم القواعد چې پورته کړل ابراهيم عليه السلام القواعد من البيت تاداون د بیت الله شریف تاداون د بیت الله شریف و اسماعیل عليه السلام هم د عبارت کی تقدیر دی یقولان پتا سے حال کی چې ویل دی دواړو
په داسې حال کې چې ویل دی دواړو ربنا ای زمون پروردگار تقبل منا تقبل کی زمون نه دغه جوړول د بیت الله شریف دا خدمت او عبادت انک انت السمیع العلیم بشک توریدون کې زمون دعاګانو لره العلیم او پوی زمون پنیتونو باندې ربنا ازم پروردگار وجعلنا مسلمین لك وګرځوا منګه همیشه اخلاص کوونکی لك تعالی را ومن ذریتنا امه مسلمه لك وګرځوا زمنګ د اولادنا یو ډله چې همیشه اخلاص کوونکی وی لك تعالی را دا دعای مکر چو ارینا مناسکنا یا الله او خای من تا طریقې د بندګۍ زمن وتوب علینا ومهربانی وک په من باندې انک انت التواب بشک تدیر مهربانی کوونکې الرحیم او نهایت مهربانی یا انک انت التواب بشک تدیر دې توبه قبلونکې څوک د توبه وبس ربنا ازم پروردگار دا ابراهيم عليه السلام هغه دعا ده مبارد نبی پاک علیہ السلام وبعث فیهم یا الله تراولې په دوی ان زما په دی اولاده کې په امت مسلمه کې رسولا یو عظیم پیغمبر منهم چې د دوی د جنس نوي انسان وي او دا شان به عرب یتلو علیهم آیاتک چلولی په دوی باندې آیاتونه استا او يعلمهم الكتاب والحکمه او خایدویتا الكتاب استا کتاب قران کریم والحکمه او احادیث د محمد عربی صلی الله علیه وسلم ويزكيهم او پاک دوی د شرک نو د نورو غندونو انک انت العزیز الحکیم بشک تغالب او د حکمتونو خاوند بشک تغالب او د حکمت